یو شیخ کردي ډاکې به یې کولې غلاګانې به یې کولې ټولو ورځ نو یو ځل یې ډاکه وکړه تورې ورسره دي او د دریاب غاړې له لاړل شپه ده او په دې سوچ لاړل چې دلته څوک به وي نه نو موږ به د خپل غلا تقسیم کړو چې هلته لاړل کېناستل خپل غلا هم له تقسیم کړه او د سبا رڼا پرې راوخته دا شیخ کردي وی ما ډډه وواله کردستان د عراق سره خوا کې اوس هم علاقه شته ډډه مې وواله وی چې ډډه مې وواله مخامخ را د کجورې یو بوټی و او په هغې کې زړې زړې کجورې وې نو یو قارغه راغی او د قارغه دا کجوره په مخوکه ونیوله او راویښه کوله او پرې واو اوچته شوه چې اوچته شوه نو زور یې ورکړه د کجورې له او په مخوکې ته اډوکې وویسته صرف مغز یې خوله کې پاک دی شو او دا مغز یې بره د کجورې په تنه کې راوغورځاو بیا راله بله کجوره یې راوشکوله او چې به یې څنګه راوشکوله نو په مخوکه به یې زور ورکړه اډوکې به یې ته خوا وغورځاو او چې کوم به هغه مغز پاتې شو نو پر به یې داسې وزرې به یې والې او هغه به یې دا کجورې په هغه تنه کې د بره نه راغورځاو نو دا شیخ کردي وی دا د ډاکوانو چې کوم مشر دی وی زړه کې مې سوچ وکړو چې د دې کجورې په دې تنه کې د دې قارغه بچي دي ځکه خلک خپلو بچو له رزق وروړي دلته بچي دي او دا رزق دا کجوره دا د خپلو بچو ته ورغورځوي خو حیران په دې ما چې بچو سره کینی ولې نه د بره نه ولې ورغورځوي نورې مرغۍ خو لاړ شي نو بچي سره په څانګه کیني او په جاله ورسره کیني نو په خوله کې وله د خپلې خولې نه خوراک ورکوي او دا قارغه د خپلو بچو ته د بره نه ورغورځوي نو ما وی ته راشه د قارغه د بچي وګوره د قارغه بچي به تاسو چې تړلي دي هم نه ډېر په محفوظ ځای کې خپل بچي راوړي بره ورو ختم کجورې ته چې ورو ختمه او د کجورې تنې دې ډټ ته مې وکتل نو یو اجدها خامار دی پکې او داسې خامار دی چې خولې وازه کړې ده او چې ما ورته وکتل نو ما نینې په سترګو ړوند دی دې قارغه چې څومره کجورې راغشتې دي نو دې خامار له په خوله کې غورځولې دي خامار یې خوري ړون خامار د کجورې په ډټ کې الله اکبر یا خدایا ته څومره د لوی قدرت او د طاقت خاوند دی خدایا دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکې دا خو د یو بل دشمنان دي قارغه ته خو چې پته ولګي چې دا خامار یو پوټی غافل دی عمده قارغې تخته یو خوري او که د خامار ته پته ولګېدله چې دا قارغه زما د قابو لاندې راځي نو دا خامار پې ټک لګوي او خوري نو خدایه د یو بل دشمنان او ته دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکې او خدایه څنګه روزي ولا بیا ورکې اوله څونه خواري کوي کجوره ولا ورکوي کجوره څونه قیمتي شی دی او ډوکې ته ولا وباسي یا الله دشمن له خو د دشمن په ذریعه روزي ورکې ماله به نه راکې د غلاګانې کو ماله به نه راکې د ټولو ډاکې کو دا زما عقیده خرابه ده کوم سړی چې دې ته په سوچ کې دی چې د بل دا جیب به څنګه ووام د ده په خدای یقین نشته کوم سړی چې په دې سوچ کې دی چې دا 2 نمبر شی به خرڅ کم او د ده نه په مال وګټم د ده په خدای بروسه نشته دې دوکه کوي د اخر خرابی خو ځان له بچو له رزق ګټي د ده په خدای یقین نشته د ده په خدای اعتماد نشته یعنې کمبخته چې کاروبار کې نو په خدای اعتماد وساته نو الله به په دې کاروبار کې درته برکت واچوي او که ته لږه ګټې نو خدای به دله پکې ډېر برکت واچوي بعضې وخت سړی ډېره وګټي او برکت پکې نه وي څنګه برکت پکې څنګه نه هلته ورته بیماري جوړه شي هغه پیسې ته ټولې په هغې لاړې شي هلته ورته دشمني جوړه شي پیسې په هغې لاړې شي هلته ورته عدالت جوړ شي په تاریخونو باندې لګیا دي وکیلان پیسې ته ټولې په هغې لاړې شي هلته ورته بل غم جوړ شي پیسې ته په هغې لاړې شي نو پیسه دې ډېره وګټله لیکن پاتې در سره نه شوه تباه شوه یا دا پیسه وګټې بینک دې ته ډک کړی دی کارخانه دې هم جوړه کړې ده ځمکه دې هم جوړه کړې ده او ټس مړ شوې ته لاړې در نه شاته پاتې شوه پیسه کمه پیسه ده هغه ده چې نبی علیه السلام فرمایي ته واغوندې هغه ده چې ته وخورې هغه ده چې ته په کور جوړ کې پکې اوسې دا ستا پیسه ده او چې در نه پاتې شو دا ستا نه ده دا ستا د وارث پیسه ده او چې لږه دې وګټله لږه
ډیره نه ده لږه ده خو بېغمې نه درته دشمني شته نه درته بیماري شته نه درته هسپتال شته نه درته لانجه او غم شته ښه بېغمه لږه ډوډۍ ده خو ته پې خپل صابرې او په امن او په خوشحالۍ کې او خپل مونځ کې او خپلې ورسره روجې نیسې قسم په خدای چې د هغه کروړونو نه دا لږه پیسه ښه ده په اطمینان خدای وخوړه که نه الله روزي دشمن له د دشمن په ذریعه ورکې او زه غلا کوم ټوله ورځ منډې ترړې وم پردي کورونه دروازې کوم چې کوم باندې به د شپې ورځو او ټوله شپه ځم او پردی کنډرې کوم او غلا کوم یا خدای رزق خو ته ورکې بس وي د نن نه پس مې توبه او په سچه توبه داسې توبه هم نه ښه مضبوطه او ښه په سچه باندې توبه نو شیخ کردي خپلو ملګرو ته وایي چې او مونږ خو غلاګانو پسې ګرځو دا دی الله خو دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکوي دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکوي نو دا موږ ولې غلاګانې کوو ملګرو ته یې توبه وباسو توبهګار شو صاحبه ښه مضبوطه توبه یې ویسته او چې څنګه توبه یې ویسته او توبهګار شو چې نن نه پس به غلا نه کوو او قصد یې وکړه د دې خبرې چې څومره مو غلا کړې ده موږ ته معلومه ده چې د چا نه هم څونه کړې ده زه خپله مزدوري روزګار کوو چې هغې له ورکړو چې غاړه خلاصه شي اخرت خشي او زه حج د بیت الله له زه چې ځو بس ټول توبهګار شو او هغه ډاکو یې مشر شو نیک شو او بیت الله له لاړل یو کلي کې شپه راله ملګري ورته وایي چې لږه مزدوري کول غواړئ چې دونه یو جوړه جامې خو پیدا شي که نه ځکه د غلا هغه شي خو مونږ واپس که چې دونه څه نه څه مونږ له څه جوړې خو پیدا چې بیت الله له خو پکې ورسو یو کلي کې شپه شوه واوره څه چې کلي کې څنګه شپه شوه او جومات کې دوی وده شو چې کلي کې شپه شوه او په جومات کې دوی څنګه وده شو یو زنانه راله جومات ته د دې شیخ کردي نوم یې واخیسته وی پلان کې پکې څوک دی دا وله بند که وی پلان کې پکې څوک دی د ورته نوم واخیست د کردستان کردي وی زیمه اوهو وی زوی مې مړ دی 3 ورځې مخکې وشوې 3 ورځې وشوې د هغه جامې دی او د هغه پیزار دی پاتې دی بیګا مې رسول الله مبارک په خوب کې ولیده او رسول الله مبارک راته وفرمایل چې د زوی دا جامې او دا پیزار او صادر چې څومره دي که نه دا به غونډ راوالی او یو سړی دی جومات ته راځي د کردستان پلان کې نوم دی او توبهګار دی د ګناه نه دا ټوله غله ورکړه دا وله ورکړه بیا به دله بندوبست رب العالمین کوي یو سړی په کوفه کې و قرضدار یې ډېر زیات نو قرضدارو تنګ که نو بصرې ته وتښتېده بعضې وخت کې یو سړی کار کوي سمې نه خوري یا خدای چې څه ته لاس اچوم سمې نه خوري دا د الله ازمایش ښه او دا څه وخت دپاره دا خدای ټیک کوي بیا خو په تا الله ازمایش کوي چې ته ما ته رجوع کوې که نه کوې ما ته جړا فریاد کوې که نه کوې ما له تهجدو له پاسې که نه پاسې زما ذکر و اسکار ما ته کوې او دا په هغه سړي راځي چې چا زړه کې د الله سره مینه چې د خدای نه لري په هغه د ازمایش څوک نه الله نه کوي دکان به نه چلېږي خدای پاکه اړو دکان نه چلېږي خدای پاکه چې څه ته لاس اچوم بس تاوان دی خدای چې څه ته لاس اچوم بس خرابېږم نو دا بعضې وخت کې په انسان الله ازمایش کوي دې دپاره کوي چې دې ما ته راجي شي وجاړي لږ ما ته نفل وکړي روجي ونیسي تهجد له پاسي او ما ته لږ غوندې وجاړي دا ازمایش څه وخت دپاره بیا خدای سم کړي نو دی چې جومات ته ننوت نو بصرې ته وتښتېد چې دلته مې څوک نه پېژني بلا قرضونه لري څوک دنګۍ مې خلک نو چې جومات ته ننوت نو الله ته یې لاس اوچت کړه یا خدای زه خو تا ته پته له قرضدار یم او الله دونه قرضدار یم چې 1000 شرپۍ ډېر شوي 1000 شرپۍ دي را باندې او په قرضداري مې کنځي ښځه او لور راله کنځي او الله داسې هم نه ده چې زه کار نه کوم خو چې کوم کار ته لاس اچوم نو درک مې نه لګي نوکه مې نه لګي نو د الله ته وایي الله تا ته خو مې ډېر سوالونه وکړل خو الله نن درته یو وسیله پیش کوم ای د الله فرشتو تاسو خو جومات کې موجود یې فرشتې خو جومات کې وي ته خدای خاطر وکړئ چې الله ته زما سپارش وکړې ای د الله فرشتو د خدای خاطر وکړئ چې زما الله ته سپارش وکړې زه خو برباد شوم وده شو چې وده شو او سار را پاسېد یو تاجر راغی یو سوداګر
هلکه پلان کې څوک دی؟ وی زیم. وی دلته راشه. دا 3000 اشرفۍ والا ته قرضداري که نه وي؟ او دا 1000 قرضونو کې ورکا او دا 2000 ځان له کاروبار شروع کا. او چې کله دې ډوډۍ خلاصېږي زما دا نوم د پلار مې دا نوم دلته راځه زه به در کوم. دی ورته نیغ نیغ ګوري. ته چا خبر کړې؟ تا ته چا ووې؟ وی بیګا مې رسول الله مبارک په خوب کې ولید او ما ته وی چې مسافر دی او الله ته ډېر عجیبه سوال کړی دی او د الله فرشتو الله ته فریاد کړی دی. نو ورشي 3000 دینار ولا ورکا او دقه ورته وه چې 1000 د قرض کې ورکا په 2000 باندې ځان له کاروبار شروع کا. او دام ورته وه چې کله د جت پیښېږي ماله راځه. سړی ورته څه وایي؟ او وایي ښه الله سره مې دومره نسبت پیدا شو تا ته به سوالونه کوم؟ تا له به راځم؟ نه راځم. بس ما ځای ومونته. لاړه غزر اشرفۍ قرضدار وله ورکړې او په 2000 خدای کاروبار او دونه کاروبار کې خدای برکت واچو چې د کوفې د مالدارانو نه مالدار ته خدای جوړ کړ. خیر خبره خو مانه بل طرف ته لاړه شروع کړې مې کم ځای نه ولاړه کم خوا. خو دونه به درته ووایم چې اسباب به خپل استعمالوې بروسه به په اسبابو نه کې په چا به کې او یقین به دا ساتې چې شر خدای رسی او چې خدای درته شر رسی څوک یې د نخوا کولی نشي او خیر هم د خدای په لاس کې دی چې الله درته خیر رسول غواړي والله که څوک یې در نه بند کړي.